سعودي عربستان د میاشتې لیدلو په اړه خبر اعلان کړ. د سعودي پر وخت نن شنبه د ماسپښین تر لمونځ وروسته د میاشتې د لیدلو ځانګړې کمیټه د حرکت لپاره چمتووالی نیسي. 4 بجې به د میاشتو لیدلو لپاره ټاکل شوي سیمې ته د خپلو پرمختللو تخنیکي وسایلو سره یو ځای ورسیږي. ماښام به د میاشتې د لیدلو هڅه وکړي. دا څو خبرې بیا مهمې دي. لومړی، د ستورو پیژندنې یا فلکي علم پر حساب اختر به دوشنبه وي، ځکه نن میاشت نشي لیدل کېدلی. دوهم، نن که میاشت نوی هم شي نو د لیدلو لپاره یې یوازې څو دقیقې وخت دی چې باید ولیدل شي. معنا دا چې ژر بیرته له سترګو پټېږي. دریم، په ډېرو هیوادونو کې به وریځ او هوا ګرځمنه وي، خو د سعودي هوا نسبتا صافه ده. څلورم، ځینو ستورو پیژندونکو ویلي دي چې که میاشت نوی هم شي لیدل به یې په پرمختللو دوربینونو لا ستونزمن وي. په سترګو لیدل خو یې ګرانه خبره ده. موږ هره لحظه د تیرو کلونو په څیر دا موضوع په صحیح ډول تعقیبو. لومړی دا چې د سعودي عربستان دقیق او رسمي اعلان تر تاسې رسو چې ممکن شاوخوا 8 بجې موږ او تاسې ته راورسیږي. د دې ترڅنګ د افغانستان د سترې محکمې اعلان به هم تر تاسو ورسو، خو د افغانستان اعلان ممکن ډیر ناوخته وشي. نو مهرباني وکړئ نن زموږ ځانګړي نشرات در سره وڅارئ او هر معلومات مو در سره شیر کړئ. قدرمنو لیدونکو، تاسې اختر لپاره څه چمتووالی نیولی او دا اختر د نورو اخترونو په پرتله درته څه توپیر او ځانګړتیاوې لري؟ په دې هکله خپل د زړه خواله له موږ سره وکړئ، په کمنټ کې را سره شریکه کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.